وخت راکړل په وخت ګزارونه ټول وخت راکړل په وخت ګزارونه ټول او پاتې مې په زړه شو ارمانونه ټول نو خدایا چې دا څنګه زمانه راغله خدایا چې دا څنګه زمانه راغله وینم د زړونو نفرتونه ټول او دلته د غرض انتها شته که نه دلته د غرض انتها شته که نه ښکته په ګریوان کې کوي سرونه ټول نو څوک زمونږ دشمن دی ماته یې وښیه شهید خان څوک زمونږ دشمن دی ماته یې وښیه مات چې په خوله کې کم غاښونه ټول څوک زمونږ دشمن دی ماته یې وښیه مات چې په خوله کې کم غاښونه ټول او بل ته ګوته نیسو ځان ته نه ګورو بل ته ګوته نیسو ځان ته نه ګورو موږ کې دي په خپله مرضونه ټول او زه خورشید که سوچ کوم پاگل بشم زه خورشید که سوچ کوم پاگل بشم کله پوره کېږي ارمانونه ټول ډېر اله ډېر اله ډېر اله زما یو جوړ نظم دی د دې حالاتو باره کې و وي چاته به زړوي ماته ښکاري اوسنۍ قیصه چاته به زړوي ماته ښکاري اوسنۍ قیصه هېره به مې نه شي د خپل قام د بربادۍ قیصه نو بیا به دې په خوله کې خندا نه وي خو بس جاړې به بیا به دې په خوله کې خندا نه وي خو بس جاړې به اوس که مې شروع کړه د یو کونډې لیونۍ کیسه نو څومره ښایسته وه څومره ښایسته وه په هغې به هم کتاب لیکم ما ته یې معلومه ده د حسن او ځوانۍ کیسه نو ما تې تپوس وکړو ته په څه لیونۍ شوې ما تې تپوس وکړو ته په څه لیونۍ شوې نو په ګونګه یې شروع کړه د چړې او د مرۍ کیسه سر یې لاس کې ونیو د فوټبال نقشه یې جوړه کړه سر یې لاس کې ونیو د فوټبال نقشه یې جوړه کړه ښکاري دا یې وه د مړ خاوند د ککرۍ کیسه اوښکې یې بهېدلې په څپېړو یې خپل مخ وهو نو ماته شوه رایاده د مانډل او ګوالرۍ کیسه نو بل خوا مې ماشوم غریب ماشوم یتیم بچی چې کله پلار ګوري بل خوا مې یتیم ماشوم بچی چې کله پلار ګوري نو مور ورته شروع کي د یو دیو او ښاپېرۍ کیسه نو لاړ شه دغه کلو ته د چا نه تپوس کې وکړه لاړ شه دغه کلو ته د چا نه تپوس کې وکړه څوک به درته وکړي د چارباغ او د بانډۍ کیسه نو دا ظلم په دې خلکو د څه لپاره شوی دی دا ظلم په دې خلکو د څه لپاره شوی دی نو بیا به درته وکم د کندو او د مورۍ کیسه نو زمونږ چې قتل عام کېدو نو دغه خلک چېرته وو زمونږ چې قتل عام کېدو نو دغه خلک چېرته وو اوس دې موږ ته نه کوي د خپلې بادارۍ کیسه داسې په زرګونو ملالۍ موږ بېللي دي داسې په زرګونو ملالۍ موږ بېللي دي نو تا به اورېدلي وي زموږ د ملالۍ قیصه زه چې لا ماشوم ما ویل مینه خو بس مینه ده زه چې لا ماشوم ما ویل مینه خو بس مینه ده ما به اورېدله د ادم او درخانۍ قیصه نو زه د نفرتونو د دنیا نه ناخبره وم زه د نفرتونو د دنیا نه ناخبره وم او تا را سره وکړه د شیرعالم او میمونۍ قیصه نو زړه مې سوری کېږي چې یوه قیصه کوم زړه مې سوری کېږي چې یوه قیصه کوم وروستو درته کوم د بوډا او د بوډۍ قیصه نو څو به د پردي غرض دپاره خپل وطن سیزو څو به د پردي غرض دپاره خپل وطن سیزو زه چې دواړه راوړو د یو بل د خوشحالۍ قیصه نو یو کور کې چې اوسو زه ته مشر او زه کشر شوم
یو کور کې چې اوسو زه ته مشر او زه کشر شوم خو ختمه په دې کور کې که بیخي د دشمنۍ کیسه نو دې بل ورته دا ووې دا سړی چېرته لیدل غواړي دې بل ورته دا ووې دا سړی چېرته لیدل غواړي دې یو چې بل ته وکړه د خورشید د شاعرۍ کیسه